حاج محمد صاحب د عزیز اګه دپاره یو غزل یې فرمایش کوي وړې کې غونې مختصر ټیم کې چې څومره پاسه وختلو نه سړي پاسه نه راپرېوتو درانه سړي و موږ ته خو هغو پښتو برباده کړه موږ به چې ګڼلو پښتانه سړي او څه عجیبه رنګ باندې جوړ شوی دی څه به درته وایم د هغه سړي او ټول کلی په سر باندې اخسته دی ټول فساد جوړ کړی دی یوه سړي او هر سړی خو زه سړو کې نه شمارم زه د خیال په تله کې تله سړي او ځکه خو باور ته پرې مجبور شمه ډېر لوظونه وکړلو پاخه سړي انسانان ټول دي خو هر څوک خپل فضا کې ګرځي انسانان ټول دي خو هر څوک خپل فضا کې ګرځي څوک په تیارو کې دی روان څوک په رڼا کې ګرځي انسانان ټول دي خو هر څوک خپل فضا کې ګرځي څوک په تیارو کې دی روان څوک په رڼا کې ګرځي او زنو ته ګورم چې دنیا پکې روانه ښکاري زنو ته ګورم چې دنیا پکې روانه ښکاري زنو ته ګورم چې صرف په دنیا کې ګرځي زنو ته ګورم دنیا پکې روانه ښکاري زنو ته ګورم چې صرف په دنیا کې ګرځي او داسې بلا ده کرونا ده که نه داسې بلا ده چې هیچ چاته هم معلومه نه ده او داسې بلا ده چې د هر سړي په خوا کې ګرځي داسې بلا ده چې هیچ چاته هم معلومه نه ده او داسې بلا ده چې د هر سړي په خوا کې ګرځي او زنو ته ګورم غریبان په ځمکې تللی نشي زنو ته ګورم غریبان په ځمکې تللی نشي او زنو ته ګورم د کبر نه هوا کې ګرځي خو شعر دا شعرونه پکې ډېر دي خو څو شعرونه رانه هېر شو یې چې آخري یو شعر دا ختم نبوت ملګرو ته یې چې مین مال خو پرېږده چې د خپل سر هم څه پروا نه لري مال خو پرېږده چې د خپل سر هم څه پروا نه لري مین خدا دی چې د شوق په انتها کې ګرځي مال خو پرېږده چې د خپل سر هم څه پروا نه لري مین خدا دی چې د شوق په انتها کې ګرځي او باور واوره چې په مینې کې څوک نه وي مخلص باور واوره چې په مینې کې څوک نه وي مخلص باور واوره دا به ټول عمر سزا کې ګرځي